سلامونه ګران دوستانو، په تېره ویډیو کې مې یادونه کړې وه چې په راتلونکي ویډیو کې به په ان ډایرکټ کومز ټیسټ باندې خبرې لرو. دا د نننۍ ویډیو مې تاسو ته د ان ډایرکټ کومز ټیسټ په باره کې چمتو کړې. دغه ټیسټ به موږ په لابراتوار کې څنګه ترسره کوو. راځو ویډیو تر اخره راسره وګورئ. ان ډایرکټ کومز ټیسټ ضروري مواد ذکر کوو چې په دغه ټیسټ کې موږ ته کوم موادونه یا سامان آلات پکار دي په لابراتوار کې. د هغو د جملې څخه اول د مریض یا پیشنټ سیرم. په ډایرکټ کومز ټیسټ کې د مریض وینه هول بلډ موږ ته پکار وه. په دغه ټیسټ کې موږ ته د مریض یا ناروغ سیروم پکار ده. او یو بل چې یادونه یې ډېره مهمه ده، او پازیټیو والا ګروپ وینه. یو بلډ باید راسره وي، وینه راسره وي چې د هغه د وینې ګروپ او پازیټیو، ځکه چې دا دواړه انټي باډیانې لري، A انټي باډي او B انټي باډي. نارمل سلاین، انټي هیومن ګلوبولین یا کومز ریجنټ، انټي ډي، انټي ډي، پیپټې، پاک ټیسټ ټیوبونه، مایکروسکوپ، سنټرفیوج او انکوباټور. له هر څه مخکې راځو د او پازیټیو والا ګروپ وینې څخه، او پازیټیو ګروپ وینې څخه یو سسپنشن جوړوو او دغه سسپنشن 3 ځلې واش کوو، پرېمنځو. د واشنګ عملیه طریقه موږ په تېر ویډیو کې ښودلې وه. په نرمه سلاینو باندې واش کوو. له او پازیټیو ګروپ وینې څخه یو یا دوه ډراپه رااخلو، په دې پاک نوي ټسټ ټیوب کې اچوو او دا 3 ځله واش کوو. دوه ډراپه مو دې نوي ټیوب ته واچول او په دې نرمه سلاین اضافه کوو. یو بل ټیوب د بالانس لپاره ورسره ږدو چې د سنټرفیوج موازنه برابره وي. د یوې یا دوه دقیقو لپاره یې سنټرفیوج کوو. د لومړي ځل د سنټرفیوج موده پوره شوه. دوهم ځل نارمل سلاین اضافه کوو. او بیرته یې د یوې یا دوه دقیقو لپاره سنټرفیوج کوو. دوستانو، د سنټرفیوج درې واړه عملیې پوره شوې، البته د واشنګ عملیې. ما 3 ځله واش کړلو چې ویډیو رانه زیاته نه شي. 3 ځله واش شوې اربسیانې. اوس د دغو واش اربسیانو څخه یو 5% سسپنشن جوړوو. 5% سسپنشن جوړوو. دا اربسیانو خو واش شولې. هغه به موږ څنګه جوړوو چې په دې ټسټ ټیوب کې 50 مایکرونه واش اربسیانې اچوو او 950 مایکرونه نارمل سلاین اچوو. پنځوس مایکرونه
واش عربستیانې د ټیپس شاوخوا پاکوو. او 950 مایکرونه نارمل سلاین. په دې ټیوب کې نارمل سلاین دی. نه 950 مایکرونه نارمل سلاین په دغه ټیوب کې کټ کوو. دا 5% سسپنشن شو. 5% سسپنشن. له سسپنشن جوړولو وروسته درې ټیوبه رااخلو او لیبل پې وهو. په یوه ټیوب باندې ټیسټ لیکو، په بل باندې پی سی یا پازیټیو کنټرول لیکو او په بل باندې ان سی یا نیگیټیو کنټرول لیکو. اوس له دې سسپنشن څخه 15% سسپنشن څخه 100 مایکرونه رااخلو په د 300 ټیوبو کې یا په د درې واړو ټیوبو کې اضافه کوو. 100 مایکرونه په ټیسټ ټیوب کې، 100 مایکرونه په پی سی ټیوب کې او 100 مایکرونه په ان سی ټیوب کې. دا د ګران دوستانو 100 مایکرونه رااخلو له سسپنشن څخه په ټیسټ ټیوب کې اچوو. 100 نور رااخلو په پی سی ټیوب کې اچوو او 100 هم په ان سی یا نیگیټیو کنټرول ټیوب کې اچوو. په درې واړو ټیوبو کې سسپنشن اضافه شو. اوس دغو درو ټیوبو ته ټیسټ ټیوب ته 100 مایکرونه د پیشنټ یا د ناروغ سیروم اچوو. پی سی یا پازیټیو کنټرول ټیوب ته یو ډراپ انټي ډي اچوو او ان سی یا نیگیټیو کنټرول ټیوب ته 100 مایکرونه نارمل سلاین اچوو. 100 مایکرونه نارمل سلاین اچوو. دا د ګرانو دوستانو 100 مایکرونه د مریض وینه سیروم رااخلو او ټیسټ ټیوب ته اچوو. اوس ګران دوستانو پی سی ټیوب ته یو ډراپ انټي ډي اچوو او ان سی ټیوب ته 100 مایکرونه نارمل سلاین اچوو. درې واړه مکس کوو. د هغه نه وروسته یې خوږو دوستانو د 1 ساعت لپاره انکوبیټ کوو. د 1 ساعت لپاره یې انکوباټور کې ږدو. ټایمر هم چالانوو. ګران دوستانو د انکوبیشن موده پوره شوه. له 1 ساعت نه درې واړه ټیوبونه انکوبیټ کړل. اوس څه کوو؟ دا درې واړه ټیوبونه 3 ځلې واش کوو د نارمل سلاینو په ذریعه. نارمل سلاینو باندې 3 ځله درې واړه ټیوبونه واش کوو. درې واړو ټیوبو ته نارمل سلاین اضافه کوو. د هغه نه وروسته یې
واش کوو. یو بل ټیوب د بالانس لپاره ورسره ږدو. درې واړه ټیوبونه لکه تېر وارې مو چې واش کړل وو همدغسې 3 ځلې واش کوو. د یوې یا 2 دقیقو دپاره یې سنټرفیوج کوو. لومړي ځل سنټرفیوج موده پوره شوه. دوهم ځل عملیه شروع کوو. بیرته درې واړو ټیوبونو ته نرمستان اضافه کوو او بیا یې سنټرفیوج کوو. خوږو دوستانو د 3 ځلې واشنګ عملیه مکمله پوره شوه، بشپړه. ما 3 ځلې واش کړو. اوس د 3 واړو ټیوبو ته یو ډراپ انټي هیومن ګلوبولین یا کومس ریجنټ، یو ډراپ دغه ریجنټ ور اچوو. یو ډراپ ټیسټ ټیوب ته، یو هم پی سی ټیوب ته، یو هم ان سی ټیوب ته. ښه یې مکس کوو. د هغه نه وروسته خوږو دوستانو دا 3 واړه ټیوبونه د 5 دقیقو لپاره انکوبیټ کوو. د 5 دقیقو لپاره یې په انکوباټور کې ږدو. خوږو دوستانو له 5 دقیقو انکوبیټ نه وروسته د 1 دقیقې لپاره یې سنټرفیوج کوو. د هغه نه وروسته یې د مایکروسکوپ لاندې اګلوټینیشن وینو. که چیرې اګلوټینیشن کړی و ټیسټ پازیټیو ده، او که چیرې اګلوټینیشن نه و کړی ټیسټ نیګیټیو ده. سنټرفیوج د 1 دقیقې لپاره کوو. ګران دوستانو د 1 دقیقې سنټرفیوج نه وروسته 3 واړو ټیوبونه یو ډراپ رااخلو او په خپلو مشخصو ځایو کې د سلایډ په سر اچوو. د ټیسټ ټیوب څخه، له پازیټیو کنټرول څخه او له نیګیټیو کنټرول څخه. او اوس دا 3 واړه د مایکروسکوپ لاندې وینو. پازیټیو کنټرول باید اګلوټینیشن وکړي. که چیرې اګلوټینیشن نه و کړی ټیسټ پروسیجر چې دا غلط ده، باید له سره ترسره شي. نیګیټیو کنټرول باید اګلوټینیشن ونه کړي، یعنی نیګیټیو شي باید. که چیرې اګلوټینیشن کړی و دا معنا ورکوي چې ټیسټ پروسیجر غلط شوی، باید له سره یې ترسره کړو او ټي به وګورو چې آیا اګلوټینیشن یې کړی او که نه دی یې کړی. دا ګران دوستانو د پازیټیو کنټرول ټیوب نه مو چې کوم ډراپ اچولی و ګورو چې اګلوټینیشن یې کړی ده. دا ګران دوستانو د ان سی ټیوب څخه یا نیګیټیو کنټرول څخه مو چې کوم ډراپ اچولی و ګورو چې اګلوټینیشن نه ده موجود، عربستیان یې ښخې نه دي سره، یعنې نیګیټیو ده. اوس راځو ټیسټ کورو چې ټیسټ پازیټیو ده او که نیګیټیو. دا ګرانو دوستانو د ټي ټیوب نه یا ټیسټ ټیوب نه مو چې کوم ډراپ اچولی و ګورو چې اګلوټینیشن نه ده موجود، یعنې کومس انډایرکټ ټیسټ نیګیټیو. راځو راپور ورکوو. د ګران دوستانو انډایرکټ کومس ټیسټ نیګیټیو، یعنې ټیسټ منفي ده. مننه ګران دوستانو چې ویډیو مو تر اخره سره ولیدله. خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ، اباد او بریالي اوسئ.